السلام علیکم مرګرو اخرکار پاکستان هم د روان ورلد کپ او ډي ای ورلد کپ کم چې په انډیا کې به دغه لپاره خپل سکواډ اعلان کو چې په هغه کې هغه دومره څه چینجز نه راوستي د ډیر انتظار نه پس دغه سکواډ اعلان کو څه دوه درې کې لاندې پکې ډراپ کړي سي پر اوس کې غسي غل سره کوم بل طرف ته پکې د محمد امیر په حواله سره غټ خبر راغلی دی ویډیو کې سره مکمل معلومات شریک کوم ویډیو تر اخره پورې وګورئ اول هو پاکستان چې کوم خپل سکواډ اعلان کړی د روان ورلد کپ لپاره نن اعلان کو پغه کې کپتان بابر اعظم د امام الحق بهر زمان محمد رضوان وکټ کیپر ابتهار احمد آغا سلمان عبدالله شفیق سعود شکیل شاداب خان محمد نواز اسامه امیر حارث روب چې حارث روب انجری ختم شوی د نسیم شاه غلا جاری ده شاهین شاه حسن علي د حسن علي لپاره پکې د خوشاله خبره چې هغه سلیکټ کړو ډیر وخت پسې په سکواډ کې سلیکټ کو محمد وسیم جونیئر د پاکستان سکواډ دی د روان ورلد کپ لپاره مزید پر ورس کې چې دي ځان سره درې کم کلاډیان اغستې دي یو ابرار احمد یو محمد حارث دی یو زمان هندي دا پر ورس کې کلاډیان دی به انډیا تر ورلد کپ ته پر دي سرځي یو ځای او دی به دي سره په ډریسینګ روم کې د میچ په ټیم کې نه شامل او کوکینی الته نو د تماشایانو سره بکینی او دی به ځان له په جوده هوټل کې الته سټې کې او میچ به انجوای کوي چې کله ضرورت شونه دی بیا لوبي بل طرف ته محمد امیر په حواله سره کوم خبر دی نو ډیر کرکټ سپینز دا وي د محمد امیر پینز دا مې ډیرو خلکو دا وی چې محمد امیر یا اماد وسیم دی دواړو کې یو یا دواړه سلیکټ کړي چې په سکواډ کې او د محمد حفیظ هم د دې سر په دې باندې خپلوالي او اختلاف ور سره راغلی ارڅه وجه چې کې دي شي سلیکټ پکې نه کړل نه په دونه معلومات پرو مزید ویډیوګان کې ملاوي کې د ویل لا پامان